یا جوان دی نور نو ذکر روح در نپرواز اکللو عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے پرواز پا حکمی قربان دبی نیاز اکللو عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے سعد لباس غرد اخلاص موقع شناس نبی یا پہر میدان کی دقائد گل خیلاستوی یا پہر میدان کی دقائد وگل خیلاستوی وخ مقرر خنیت دا قتل کم غماز اکللو عبدالشکر مفتی سے یا عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے یا عبدالشکر مفتی سے آخر دا کمی پختنی دقیق سنگاروخ گلا یا دا وقت جنگی سروی بر سر پی کاروخ گلا یا دا وقت جنگی سروی بر سر پی کاروخ گلا دا اسم لے پا و دا اسم لے پا لور دی ہم دا حق آوازو کللو عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے یا عبدالشکر مفتی سے ننگ دی پا خدمی نبوت و رسالت کردی یا دا صحابو پازمتو دی ہم غیرت کردی یا دا صحابو پازمتو دی ہم غیرت کردی بی خوپا غگ دی دا ناموز زبان دراز اکللو یا عبدالشکر مفتی سے یا عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے دا صحابو دور تاریخ دی سعادتوب کے پٹو یا جرت عظمتو دیانتی وپنر توب کی پٹو یا جرت عظمتو دیانتی یا پنر توب کی پٹو دخبل منصب سردی پت پک منداز اکللو عبدالشکر مفتی سے یا عبدالشکر مفتی سے پرواز پا حکمی قربان دبی نیاز اکللو عبدالشکر مفتی سے یا عبدالشکر مفتی سے او دابم حقیقت وی دنن وقت درگو یو وزیر داسی لدلے ندی یا دا دیانت تاریخی یو قلم لکلی ندی یا دا دیانت تاریخی یو وقلم لکلی ندی یا دسی مزرنا چیستا پشان اعراض اکللو یا عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے عبدالشکر مفتی سے یا عبدالشکر مفتی سے او دی چی پکم منصب فائدو پا مذہبی امور باندے دا یو حاجی پا سر کے
1.5 روپے کمیشن ملاوېدو او دا په زرګونو لکونو حاجیان دي. بیام زمونږ د جمعیت علماء اسلام مرد قلندر درویش وزیر هغه ټوکراو کړې او تاسو یې کورم کچاو کته، تاسو یې بچې مو کته، تاسو یې کردار مو کته. ما حقایق لیکلي دي. زما عثمان رور سره ذکر ریکارډینګ کوم چې ملنګ درویش ته حقایق اکثر دی ریکارډینګ کوي، نو ذکر ورته دی کړو کې ویم موت العالم موت العالم موت العالم موت العالم دا دریخ دیا خبره یا خود دل سرانن صادقه شو پتا خبره یا خود دل سرانن صادقه شو پتا خبره یو دم چاوی رحلت دنیا نا تیر انداز اکڑلو یا عبدالشکر مفتی صاحب او عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب مفتی صاحب دوی سمع الحق کو حسن جانو جاڑما یا دی زحمت کو باجوڑ کی یا شہیدانو جاڑم مفتی صاحب دو سمع الحق کو حسن جانو جاڑما یا سردار علی کو باجوڑ کی و شہیدانو جاڑم چاد پگلے یا چاد پگلے او د پټکی دل تلحاظ وکړلو یا عبدالشکر مفتی صاحب او عبدالشکر مفتی صاحب عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب ستا پدرون غمنل مقاید فضل الرحمن جدل یا اتاو الحق درویش و شیخ ادریس قربانو جلل یا اتاو الحق درویش و شیخ ادریس قربانو جلل یا پسان حدی جناب زمکی او اسمانو جلل یا چکم قرآن دی درس گو هاغ قرآنو جلل ود درد غم اظہار پتا دورو دراز اکڑلو عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب او سوک چی پا عالم خوشحالیگی داغ پا بیجا قتل یا داغ پا شہادت باندی رونو دا آغا خلکو دا پارا یو خبر دا زهاغا خلقوی دا مولانا خوار ذلیل غوادم وی یا لکا فرعون قلتی لاہو پرودن الغوالم زهاغا خلقوی دا مولانا خوار ذلیل غوادما یا لکا فرعون قلتی لاہو پرودن الغوالما دا اشراف مرگ چی دا جشنونو چا آغاز اکڑلو عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب و عبدالشکر مفتی صاحب یا عبدالشکر مفتی صاحب اسرار خیرو اللہ نغوالا دپتنو دوردی عثمان خیرو اللہ نغوالا دپتنو دوردی روخ پاکی کم دی خو اکثر
یا دلی ونو دور دی روخ پکی کم دی خو اکثرو یا دلی ونو دور دی چا دل تا فرق د محمودو د ایاز کړلو یا عبدالشکور مفتی صاحب عبدالشکور مفتی صاحب دا ګلونه دا ګلزار بنوي تل د بلبل پچغار بنوي تل ورورا یا پدی حسن غرور مکوا دلبرانو یا رستا د حسن وار بنوي تل کسودا د ابدی جن کوي اکلا ایک ولی دلدا بازار بانوی تلزار یک زمانہ قرار زړه په قرار نوشو ستا هم گل گل ته رخسار بانوی تل نصدا دعن الحق بعد منصور شي ولها غار شیدار بانوی تلزار یا زما سوال کستا د دوستر گلی دل شي جوان تیریگی دا انکار بانوی تل زما سوال کستا د دوستر گلی دل شي اے جوان تیریگی ستا انکار بانوی تل یا ملاقات لکرا دی تلوار پی وکنو پما یارو کی اسرار بانوی تل یا ملاقات لکرا دی تلوار پی وکا پما یارو کی اسرار بانوی تل جوان دلور لگو ذکر روح در نپرواز اکڑلو عبدالشکور مفتی سے یا عبدالشکور مفتی سے پرواز پا حکمی قربان دبی نیاز اکڑلو یا عبدالشکور مفتی سے یا عبدالشکور مفتی سے مولانا سراج الحق سراج ددی لیکلو پرمائش کړو او نن منگ خپل محترم رور عثمان شاہ سرا عثمانیہ سٹوڈیو نیس خیر المدارس چې دا زمونږ محترم رور دی د سره ریکارډینګ وکړو الله دیو کی الله دې د خپل رضا وګرځي او الله دې زمونږ او د ټول علما او لاجو ساتي وما علینا الا البلاغ